ایمان پلورونکي. اته پنځوسمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله شوبک ته رسیدلی و او حالته د سلطان نور الدین زنگی د جنگي محاذ هغه قومندان او نور مشران هم راغوښتي وو او خپل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په ژور سوچ کې ډوب و او هلته بیا علي بن سفیان په مصر کې و له هغه ټپي ساتونکي سره چې د هغه په باب باندې څېړنه وکړي. او ورونو تاسو په تیره برخه کې د هغو کندرو په اړه هم واوریدل چې هلته څه چارې سرته راوسول کېدې او ورځ په ورځ څه تغیرات او پرمختګونه هلته راتلل. ورونو لکه څنګه چې د تیرې برخې په پای کې موږ تاسو واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه دواړه مامورین هم راوغوښتل او د صلیبیانو د عزایمو په باب معلومات واخیستل او د نور الدین زنگی د رالیږلي کومکي پوځ قومندان او د مصر نه راغلي پوځ قومندان سره له مرستیالانو راوغوښتل او په خپله په ژور سوچ کې ډوب شو. خو ورونو مخکې له دې چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله دغه غونډه پیل شي او د هغه چې څه په زړه کې دي او خپلو قومندانانو ته یې ویل غواړي وربسو مصر ته او د هغه ټپي د خور په اړه باندې به یو څه واورو چې هغه راوستل سوې او که نه. په څلورمه ورځ د هغه ټپي قاتل خور راورسېده. له هغې سره څلور سړي نور هم وو د کومو په باب چې وویل سول چې دا د زخمي تره او د ترونو زامن دي. خور یې ځوانه او ښکلې وه، د خپل ورور لپاره ډېره خفه وه. ټپي د هغې کې یوه خور درلوده، مور او پلار یې مړه سوي وو. د هغې نجلۍ او ورسره څلورو کسانو له زخمي سره د لیدلو لپاره د علي بن سفیان اجازه ضروري وه. علي بن سفیان یې خور ته اجازه ورکړه او له هغې سره راغلي څلور سړیو ته اجازه ورنه کړه او ورپرې یې نه ښوده. هغوی عذر او زارۍ وکړې چې موږ د دومره لرې ځایه راغلي یو، دومره اجازه راکړئ چې فقط ټپي یارې ووینو. له هغه سره به هېڅ خبرې نه کوو. علي بن سفیان ورته په دې شرط اجازه ورکړه چې زه به هم موجود یم او هغوی ومنل. ټول یې زخمي ته وروستل، خور یې ورور وکوت او ورباندې را پرېوته. د ورور مخ یې ښکل کړ او په چیغو چیغو یې وژړل. د نورو سړیو په باب علي بن سفیان زخمي ته وویل چې دوی ته لاس ورکړه، دوی بیرته ځي. هغه څلور واړو ته لاس ورکړ. نو علي بن سفیان هغوی ته د بهر تللو وویل او دا یې هم ورته وویل چې په آینده کې ورسره لیدلی نه شي. هغوی ولاړل. نو خور یې د علي بن سفیان په پښو کې پرېوته، پښې یې ورته مچې کړې او په ژړا او زارۍ یې علي بن سفیان ته وویل چې دا د ورور د خدمت لپاره دلته پرېښودل شي. علي بن سفیان رحمه الله دغسې یوه احساساتي غوښتنه رد نه کړای شوه. د نجلۍ جامې یې تلاشي کړای شوې، هغې ته یې د پاتې کېدو اجازه ورکړه او په خپله ترې ولاړ. خور او ورور یوازې پاتې سول. نو خور یې له ورور نه وپوښتل چې څه یې کړي دي. ورور یې چې څه کړي وو هغه یې ورته وویل. خور یې پوښتنه وکړه چې څه رویه به ورسره کېږي. ورور یې ځواب ورکړ د مصر پر امیر د قاتلانه حملې ګناه خو بخښل کېدای نه شي. که دې خلکو په ما باندې رحم وکړ نو وژنې به مې نه، خو د تل لپاره به مې په زیرزمینۍ کې بندي کوي. خور یې پوښتنه وکړه زه به تا بیا ټول عمر ونه وینم؟ ورور یې په ژړغوني غږ وویل شارجه جانې بیا به زه نه مرم او نه به ژوندی یم. هغه ځای ډېر ویرونکی دی، چیرې به چې ما د تل لپاره بندي کوي. خور یې چې نوم یې شارجه وه د ماشومانو غوندې په کوکو سوه. هغې وویل ما ته هغه وخت منع کړی وې چې د دغو خلکو په خبرو مه غولېږه، خو تا به ویل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي وژل روا دي. ته لالچ اخیستی وې، تا زما هم څه پروا ونه کړه. زما به څه حال وي که ته نه نو زه به څه کوم؟ د زخمي ورور ذهن مشوش و. کله به د پښیمانتیا خبرې کولې او ویل به یې چې زه د هغو وګړو په جال کې ګیر سوی وم. هغه به دا هم وویل
چې سلطان صلاح الدین ایوبي انسان نه دی، د الله را لېږلي ملایکه ده. موږ 4 تنه چاغ او تندرست ځوانانو دومره هم ونه کړای شول چې د هغه بدن د خنجر په څوکه باندې وګورو. په هغه باندې زهر هم څه اغېز ونه کړ. هغه په یوازې ځان زما 3 ملګري ووژل او زه یې د مرګ تر خولې پورې ورسولم. دا خلک خو څه دروغ نه وایي چې د صلاح الدین ایوبي ایمان دومره مضبوط دی چې کوم ګناهګار سړی وژلی نشي. خور یې وویل تاسې 4 واړه مسلمانان واست، دومره سوچ مو نه و کړی چې هغه هم مسلمان دی. خو ورور یې په جذباتي ډول وویل هغه د الله جل جلاله د خلیفه سپکاوی کړی دی. ته نه پوهېږې چې العاجد خلیفه د الله جل جلاله لېږل شوی خلیفه و. خور یې وویل هغه چې هر څوک و، زه دومره پوهېږم چې ته زما ورور یې او زما نه د تل لپاره جدا کېږي. آیا ستا د ژغورنې لپاره کومه لاره چاره سته؟ ورور یې ځواب ورکړ ښایي پیدا شي. ما په دې شرط هغوی ته ټول رازونه ویلي دي چې زما ګناه به بخي، خو زما ګناه دومره درنده ده چې شاید ونه بخښل سي. خورونو د خور او ورور د دغه خبرو په جریان کې هغه وخت راورسېدو چې زخمی باید ویده سوی وای. دا مهال باید زخمی ویده سوی وای او هغه ته دومره ډېرې خبرې ښې نه وي، ځکه چې د نس د ټپ د بیا تازه کېدلو ویره یې وه. خو هغه خپلو خبرو ته دوام ورکړ او خور یې ژړل. په خبرو کې د هغه زخم څړیکه وکړه او بېهوشه شو. خور ته یې وویل شارجه بهر ولاړه سه، که څوک وګوري نو ورته ووایه چې طبیب راوغواړي، زه مړ کېږم. شارجه په منډه بهر ولاړه. بهر پیردار ولاړ و. هغه ته د ورور حالت ووایي. هغه ورته د جراح د کور لارښوونه وکړه چې د ټپي د څارنې لپاره موظف سوی و. هغه ته امر سوی و چې شپه وي او که ورځ په هر حال کې باید د ټپي د ژوندي ساتلو هڅه وکړی شي. او هغه جراح هم شاهي جراح. شارجه په منډه باندې ولاړه. د جراح کور هم دلته نږدې و. شارجه طبیب ته د ورور حالت ووایي او هغه هم په منډه راغی او زخمی یې ولید. د هغه د نس پټۍ په وینو سره وه. جراح ژر پټۍ خلاصه کړه. د وینې بندېدو لپاره یې پکې درمل واچول او ډېر وخت وروسته یې بیا پټۍ وتړله. وینه یې بنده سوه. هغه زخمی ته دوایي هم ورکړه چې له امله یې هغه ته خوب ورغی او ویده سو. شارجه دغه زلمي طبیب ته په حیرانتیا او مینه کتل. د هغې دا هیله نه وه چې په دې تیاره شپه به څوک د هغې د مجرم ورور د لیدلو لپاره راځي. خو طبیب په منډه راغی او په دومره دقت سره یې د زخمي مرهم پټۍ وکړه. شارجه یې اریانه کړه. د زخمي سترګې چې ورغلې نو جراح سترګې پټې کړې او له ځان سره یې وویل مرګ او ژوند ستا په لاس کې دی. خدایه د دې بد قسمته په حال رحم وکړه. الهي ده ته ژوند وروبخې. خورونو د شارجه سترګو ته اوښکې راغلې. پر هغې د جراح سپېڅلتیا اغېز وکړ. د جراح مخې ته په زنګنو شوه او له دواړو لاسو یې ونیو او ښکل یې کړل. د جراح له پوښتنې سره سم شارجه وویل چې د زخمي خور ده. شارجه له جراح نه پوښتنه وکړه آیا ستا په زړه کې دومره ډېره مهرباني ده چې زما زخمي ورور په تکلیف کې لیدلی نه سي، یا یې د دې لپاره ژوندی ساتل غواړې چې تاسې له ټولو رازونو نه خبر سئ او تاسې ته دې رازونه ووایي؟ خو جراح په جواب کې وویل ما ته دا هیڅ په زړه پورې نه ده چې له ده سره کوم راز شته او که نه. دا زما دنده ده چې دی له مرګه بچ سي او د ده ټپونه بیخي روغ رمټ شي. زما په نظر کې مؤمن او مجرم هیڅ فرق نه لري. شارجه وویل تاسې ته به هیڅ پته هم نه وي چې د ده ګناه څه ده. که تاسې ته یې پته وای نو په زخم به مو د مرهم په ځای مالګه دوړولې وای. جراح ځواب ورکړ ما ته معلومه ده، خو زه به د ده د ژوند د ساتلو لپاره پوره هڅې وکړم. خورونو شارجه له جراح نه دومره اغېزمنه شوه چې له هغه سره یې خبرې پیل کړې. هغه ته یې وویل چې مور او پلار یې په وړکتوب کې مړه سوي. هغه مهال یې ورور د 10 یا 12 کلو و او دې پسې وویل زما ورور زما پالنه او روزنه وکړه. که ورور مې نه وای نو زه به خامخا خلکو تښتولی وم. ورور مې خپل ژوند زما لپاره وقف کړی و. خو ورونو جراح په غور سره د هغې خبرې اورېدلې او په دې خیال یې له کوټې نه حویلۍ ته بوتله چې د زخمي سترګې له خوبه ونه غړېږي. جراح په داسې انداز د شارجه خبرې اورېدې لکه هغه چې شپه همدلته تېرول غواړي. خو هغه ترې روان سو. نو شارجه هغه له لاسه ونیو او ویې ویل که تاسې ولاړ سئ زه وېرېږم. جراح هغې ته وویل چې له ځان سره یې بوتلی نه سي او له هغې سره پاتې کېدی هم نه سي. خو جراح په کور کې یوازې اوسېده. هغه د شارجه په خاطر یو څه نور هم دلته تم سو او د شپې په 2م پار کې ترې ولاړ. ورونو سبا ورځ د لمر ختلی نه و.
چې د زخمی د لیدل لپاره راغی. هغه د شپې په څیر خپل وخت سره د ټپي په ټپونو باندې مرهم کېښود، پر هغه یې شیدې وڅښلې او داسې خواړه یې هم ورکړل چې شارجه کله په ژوند کې هم نه و لیدلي. خو په دې حالت کې چې شپه هم سبا سوې وه، علي بن سفیان هم راغی. د زخمی حالت یې وکوت، بیرته ولاړ، خو جراح لا پاتې و. هغه له شارجه سره خبرې اترې کولې او د هغې خبرې یې اورېدلې. په هغه ورځ تر ماښام وروسته خپل کور ته ولاړ. نو زخمی خپلې خور ته وویل: شارجه، یوه خبره واوره، زما ژوند د دغه جراح په ولکه کې دی، خو زه ګورم چې ستا تر لیدو وروسته اوس دی زما علاج ډېر ښه کوي. زه به مرګ قبول کړم، خو ده ته به دومره زیات قیمت ورنه کړم چې ده په خپل زړه کې ساتلی دی. زما ګمان نه بلکې یقین دی چې دی زما د ژوندي ساتلو لپاره ستا د عزت نظرانه اخیستل غواړي. شارجه وویل: زه خو دی ملایکه ګڼم، ده تر اوسه داسې کومه اشاره کړې نه ده، او زه خو هم څه ماشومه نه یم، خو زه هغه داسې نه ګڼم. د شارجه د خبرو انداز داسې و چې ورور یې شکمن غوندې سو چې د هغې له جراح سره مینه پیدا سوې. په هماغه ماښام جراح راغی او ټپي ویده سوی و، خو شارجه ویښه وه. هغه له جراح سره حویلۍ ته ووتله، تر ډېره وخته یې خبرې کولې. جراح هغې ته وویل چې ورور یې د درملو خوړلو له امله په دومره ژور خوب ویده شوی چې ښایي تر سهاره یې هم سترګې ونه غړېږي. راځه چې زموږ کور ته ولاړ سو. شارجه لږه وارخطا غوندې سوه، خو د جراح غوښتنه یې رد نه کړی شوه. له هغه سره روانه سوه. دغه ښکلی زلمی او متواضع جراح یوازې اوسېده. شارجه هوښیاره نجلۍ وه. هغې هیله لرله چې نن شپه به دغه سړی د هغې په مخ کې څرګند سي، خو داسې ونه سوه. هغه جراح د شارجه سره د همدردۍ او دوستانو په څېر باندې خبرې کولې. نجلۍ د هغه ډېرو مهربانو خبرو ستړې کړې وه. هغې ترې ناڅاپه پوښتنه وکړه: زه د بیدیا د لرې سیمو یوه غریبه نجلۍ یم او د یو داسې مجرم خور یم چې د مصر په بادشاه یې وژونکي حمله کړې. له دې سره سره تاسې زما سره دومره د مهربانۍ رویه ولې کوئ چې زه یې حق نه لرم؟ جراح له مسکا پرته هېڅ ځواب ورنه کړ. نجلۍ ورته په څرګنده وویل: په ما کې له دې یو غوروالی بل هېڅ نسته چې زه یوه ځوانه نجلۍ یم او کېدای شي چې ښکلې هم یم. جراح ورته وویل: په تا کې یو ښه والی بل هم سته چې ته پرې نه پوهېږې. ستا په عمر او شکل زما یوه خور وه. لکه څنګه چې تاسې یو خور او ورور یې، همداسې موږ هم یو خور او ورور پاتې سوي وو. ما د ستا د ورور په څېر د خپلې خور پالنه وکړه او د خپل ژوندانه ټولې خوښۍ مې هغې ته ورکړې، خو هغه ناروغه سوه او زما په غېږ کې مړه سوه. زه یوازې پاتې سوم. ته مې چې ولیدې، ما ګمان وکړ چې خپله خور مې او خپله خور مې پیدا کړه. که ته خپل ځان ته ځوانه او ښکلې نجلۍ وایه او زما په نیت شک کوې، نو د دې علاج همدا دی چې زه به له تا سره د دومره مینې څرګندونه نه کوم چې تر اوسه مو کړې ده. ستا له ورور سره به خپل سروکار ساتم، د هغه درملنه زما دنده ده. شارجه د شپې ناوخته له هغه ځایه را روانه سوه او جراح ورسره و. د نجلۍ ګمانونه پای ته رسېدلي وو. بله ورځ جراح د زخمي لیدلو ته ورغی. هغه له شارجه سره هېڅ خبرې ونه کړې. چې کله روان شو، شارجه ورپسې بهر ولاړه او هغه یې راستون کړ او هغې ژړل. هغه وېرېدلې وه چې جراح ګوندې تر خفه شوی دی. جراح هغې ته وویل: زه خفه سوی نه یم، خو تا په کوم بل ګمان اخته کول نه غواړم. د شپې چې کله زخمي ویده سو، نو شارجه له همغه ځایه د جراح کور ته ورغله. دا د هغې ناتواني وه چې کنټرول یې نه کړی شوی. تر ناوخته پورې له جراح سره وه. د هغې په ذهن کې څو غوټې پرتې وې چې هغه یې خلاصول غوښتل. هغې له جراح څخه پوښتنه وکړه: آیا خلیفه له الله جل جلاله له لوري څخه رالېږل سوی وي؟ جراح ځواب ورکړ: خلیفه انسان وي. د الله جل جلاله رالېږل سوي یوازې نبیان او پیغمبران دي چې دا لړۍ په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پای ته رسېدلې ده. خو ورونو، نجلۍ بیا پوښتنه وکړه: صلاح الدین ایوبي د الله جل جلاله رالېږل شوی دی؟ جراح ځواب ورکړ: نه، هغه انسان دی، خو له عامو انسانانو د هغه رتبه لوړه ده، ځکه چې هغه د الله جل جلاله او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر پیغام د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسول غواړي. شارجه پسې وویل: بیا خو زما ورور ډېر لوی ګناهګار دی. که هغه ته چا دا خبرې کړې وای لکه تا چې ما ته وکړې، نو هغه به له دې ګناه نه بچ شوی و. خو زما سره دا پوښتنه ده چې آیا اوس به هغه ته بښنه وکړای شي او که نه؟ جراح هغې ته وویل: وبه شي. صلاح الدین ایوبي ما ته ویلي دي چې د ده د ژوندي ساتلو کوښښ وکړي، نو د دې مطلب دا دی چې هغه ته سزا نه ورکول کېږي، او هغه ته هم پکار ده
چې له ګناهونو نه توبه وکاږي زما پوره باور دی چې هغه ته به هیڅ سزا ورنه کړی شي. خو ورونو شارجه د جراح لاسونه ونیول، په ژړا کې ورته وویل تاسې چې زما نه څه غواړئ؟ تاسې چې زما څخه کوم قیمت اخیستل غواړئ زه به یې درکړم. تاسې ما خپله وینځه کړئ او زما ورور به د تاسې ټول عمر غلام وي. زه به خپل ټول ژوند د صلاح الدین ایوبي او ستاسې په خدمت کې تیر کړم. د دې په بدله کې زما د ورور تداوي وکړئ او هغه له سزا څخه وژغورئ. جراح د هغې په سر باندې لاس راکش کړ او ویل اجر له الله جل جلاله نه غوښتل کیږي. د ورور د ګناه سزا خور ته نه ورکول کیږي او د ورور د روغتیا قیمت له خور نه اخیستل کیږي. د ټولو ساتونکی الله جل جلاله دی. هماغه سپېڅلي ذات ماته ستا د حیا او پت د ساتنې او د هغه د یو مخلص بنده ستا د ورور د روغتیا پالنې دنده راسپارلې ده. دعا کوه چې زه په دې امانت کې خیانت ونه کړم. د خویندو له دعاګانو سره عرش هم په لړزه راځي. دعا کوه دعا کوه. د هماغه ذات سرتوب یاد ساته، شیطان تاسې له هغه نه بېلارې نه کړي. نجلۍ د جراح د خبرو د جادو تر اغېزې لاندې راغله. یو خبرې داسې وې چې جراح هغې ته وکړې، خو اصلي اغېز د جراح رویې پیدا کړی و. د جراح په باب له هغې سره ځینې نور شکونه راولاړ سوي وو، خو هغه شکونه د دې بل ډول وختل، لکه له هغه سره چې احساس هم نه وي چې په داسې یوازیوالي او نیمه شپه کې یوه ځوانه او ښکلې نجلۍ د هغه رحم او کرم ته ناسته ده. نیمایي شپه تېره سوې وه. جراح هغې ته وویل پاڅه چې ځو، پاڅه چې تر خپل ځای دې ورسوه او ورور دې هم وګورم. دواړه له کوره ووتل او د شپې په تیاره کې په کرار کرار روان شول. هغوی د دوه کورونو ترمنځ کوڅه کې تېرېدل. دا یوه تنګه کوڅه وه. په اخر کې د دغې کوڅې هغه کور و چې د شارجه ورور پکې ساتل کېده او په دروازه کې به یې پیردار ولاړ و. هغوی دواړه چې په دې کوڅه باندې ور برابر شول د شا له لورې کلک ونیول شول. د دواړو خولې په ټوټو باندې وتړل شوې چې غږ ترې هم وتلی نه شو. جراح په بدني لحاظ کمزوری نه و، خو هغه په ناخبرۍ کې نیول شوی و. حمله کوونکي 4-5 کسه ښکارېدل. غرونو هغوی دواړه یې پورته کړل او په تیارو کې ورک شول. لږ وړاندې آسونه ولاړ وو. د جراح لاس پښې په رسۍ باندې تړل شوي وو. هغه یې په آس باندې واچوه او یو کس ورسره په آس باندې سپور شو. خو هغه د چا غږ واورېده. شارجه ته یې وویل شو شور مه کوه، په آس په رسه، دا ستا له یاره راوستل شوي دي. د شارجه له خولې نه ټوټه لرې کړای شوه. جراح د هغې غږ واورېده چې ورته ویې ویل دی پرېږدئ، د ده هېڅ ګناه نشته، دا ډېر ښه سړی دی. چا وویل ده ته زموږ اړتیا ده. بل د امر په لهجه وویل شارجه غلې پر آس بره شه، وخت مه ضایع کوه. او بیا آسونو منډې پیل کړې. په لږه شېبه کې آسونو له قاهرې نه ووتل. شارجه د آس په سپرلي باندې ډېره ښه پوهېده. خو ورونو سهار مهال د پیردار د بدلېدو وخت شو. نوی پیردار راغی، خو هغه د شپې پیردار نه و. هغه دننه ولاړ او یې کتل. هلته زخمي ویده و او کمپله پرې د پاسه غوړول سوې وه. مخ یې هم پټ و. نوی څوکیدار بهر ولاړ او په دروازه کې ودرېده. هغه ته څرګنده وه چې اوس جراح د زخمي د لیدلو لپاره راځي او علي بن سفیان هم راځي. هغه ته دا هم پته وه چې د زخمي خور له هغه سره یو ځای اوسېږي او له هغې پرته بل چاته د تللو اجازه نشته. خو د ټپي خور یې هم چیرې ونه لیدله. چې لمر راوخوت علي بن سفیان راغی. څوکیدار نه یې پوښتنه وکړه جراح راغلی دی او که نه؟ پیردار جواب ورکړ جراح راغلی نه دی. خو پیردار پسې وویل لومړنی پیردار دلته نه و او دننه د ټپي خور هم نشته. علي بن سفیان د دې فکر سره دننه ولاړ چې د زخمي حالت به خراب شوی وي او خور به د جراح پسې تللې وي. زخمي خو یوازې د علي بن سفیان لپاره نه بلکې د ټولې اسلامي نړۍ لپاره ډېر ارزښتناک و. د هغه د رغېدو انتظار کېده او د یوې ډېرې لویې توطیې د رسوا کېدو هیله وه. خو علي بن سفیان ژر دننه ولاړ. زخمي له سره تر پښو پورې په کمپله کې پټ. د تازه وینې بوی یې احساس کړ. د زخمي له مخ نه یې کمپله لرې کړه. نو دومره په ویره کې ترې شاته راغی لکه هغه چې زخمي نه ښامار وي. له هماغه ځایه یې بهر ولاړ پیردار ته غږ کړ. څوکیدار په منډه راغی. علي بن سفیان ورته د زخمي مخ وښود. پوښتنه یې وکړه دا خو هغه د شپې څوکیدار نه دی؟ د نوي څوکیدار څېره له ویرې ژېړه واوښته او په ژړغوني اواز یې وویل همدا و. په دې بستره کې څنګه ویده شوی دی؟ علي بن سفیان ورته وویل ویده نه دی، وژل شوی دی. هغه کمپله پورته او لرې کړه. بستره په وینو سره وه. هغه زخمي نه و بلکې د شپې لخوا څوکیدار و. علي بن سفیان وکتل د مړي له زړه سره نږدې د خنجر 2 زخمونه وو.
د چرسیانو د ډلې زخمی غایب و. علي بن سفیان کوټه او حویلۍ په غور سره وکتله. هېڅ چیرې هم د وینو څاڅکي ونه لیدل شول. د دې نه څرګندېدله چې څوکیدار یې ژوندی راوستی، د زخمي په بستره باندې څملولی او بیا په خنجر باندې وهلی دی. خیوز کولو او وهلو ته یې هم پرېښی دی. که نه نو د وینې څاڅکي به وارو وارو چې کله یې ساه ختلې کمپاله یې پرې هواره کړې ده او وژونکي زخمي له ځانه سره بیولی دی او خور یې هم ورسره بیولې ده. داسې څرګندېده چې د زخمي په تختولو کې خور هم مرسته کړې ده. هغه ځوانه او ښکلې نجلۍ وه. هغې به څوکیدار غولولی وي او د نجلۍ ملګرو به دغه چوکیدار بیا په نقبرۍ کې نیولی وي. علي بن سفیان په خپله غلطۍ افسوس وکړ چې د زخمي څلور ملګرو ته یې له هغه سره د لیدلو وخت ورکړ. هغوی ویلي وو چې د زخمیو د تره او ترور زامن دي. هغوی دننه ورغلي او لیدلي وو چې د دې ځای پیره او ساتنه څه ډول ده. د هغه خور ته هم دلته د اوسېدو اجازه ورکول شوه. خورونو علي بن سفیان په دغه حالت کې وویل د هغه خور ته هم دلته د اوسېدو اجازه ورکول پکار نه و. هغوی دا خبره باوري کړې نه وه چې آیا دا په رښتیا د زخمي خور ده او که د قاتلانو د ډلې کومه بله ملګرې ده. علي بن سفیان په قهر سو او په خپله سهوه پښیمانه هم. خو هغه په خپل زړه کې د زخمي او د هغه د ملګرو دومره بریالۍ تېښته وستایله. د علي بن سفیان په څېر هوښیار سړی تېر ایستل څه اسان کار نه و. هغو څلور کسو هم دوکه ورکړې وه. هغه له نوي پیردار نه څه پوښتنې وکړې. هغه ورته وویل چې تر دې دمخه یې د شپې هم پیره کړې ده. هغه وویل چې نجلۍ یې له جراح سره د هغه کور ته په ورتللو او د شپې ناوخته په بېرته راتللو لیدلې ده. له دې نه له علي بن سفیان سره شک پیدا سو چې نجلۍ جراح هم د خپل حسن او ځوانۍ په جال کې راګیر کړی. علي څوکیدار ته وویل چې په منډه ولاړ سه او جراح راوله. د څوکیدار له تلو وروسته هغه د پټ نښې په لټون کې اخته سو. بهر ولاړو او ځمکه یې وکتله. د پښو نښې یې ولیدې خو نښو له هغه سره مرسته نه کوله. زخمي خو په ښار کې پټېدای نه سو. یوه لاره پاتې وه چې د زخمي په کلي باندې له کومه ځایه چې د هغه خور راوستل سوې وه حمله وکړای شي. خورونو هغه کلی له دې ځایه ډېر لرې و. څه فکر کوئ چې علي بن سفیان رحمه الله به زخمي بیرته پیدا کړي او هغه کسانو چې د شپې په زخمي باندې حمله وکړه او له ځانه سره یې جراح، زخمي او د زخمي خور بوتلل، هغوی به چیرې تللي وي او په کوم حالت کې به وي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ارزښتمنو تفسیرو په راروانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 58مې برخې پای.